أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شانسو خبر وعده فقدري سوش په خوینه کې رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام سې چې کله به انسان کې دغه موجود شي الله به د انسان جنت ور داخلي. ابو بکر دا خبره کړو یا رسول الله د دې خوینه به چې اسما کې موجود دی که موجود نه نو رسول الله ورته ویل چې پتا کې ټول موجود دي. یو درې ته مو تاسو بیان کړی یو حیا، دویم صدق رښتیا ویلا، دریم شجاعت بهادری، څلورم یو بل خوې چې کله به انسان کې دا خوې موجود شي نو د انسان و جنت له داخليږي او چې دا خوې بچا کې موجود نه دا به جهنم له ورسي. دی باندې سره وځان کله په اول بکار دي. زموږ ډېر ملګری دا دعوه کوي چې موږ جنت والا او جنت له ورزو، لیکن هغه په باطنی مرز کې اخته صله رحمی قطع کول. کله چې انسان صله رحمی د الله د رضا لپاره پالي دا سړی به جنت لږي او چې کله صله رحمی نه پالي د دې ګوره جهنم دی. خپل ولی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وېدا په دې پولیسورات باندې ولاړی چې کوم انسان دا پاللی تیریږي به او چې چا پاللی نه اعلان دي جهنم له بغورځيږي. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا 12 آیاتونه شپږ سروي د محمد رسول الله احادیث ولث اثار دیش الرحمه بارک راغلي دي. صله رحمی ویل شي صلاح. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي ودا د خپلوانو سره نیکی کول دي د نیکی پالون کی او هغه څوک چې دغه سره نیکی پالل کېږي دغه د حال مطابق کله کله دا په مال باندې کېږي او کله کله په خدمت باندې کېږي او کله په زیارت باندې کېږي او کله په سلام باندې. ورسره برشه رسول الله فرمایي چې نشي پالل صرف سلام وکړي ولو بالسلام. استغفر به وجه کې ناس ته هغه باندې دا سلام وجه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله به تاسو دغه سلام باندې جنت ته وشي. مخکې دا ویل شي و چې دا جنت ډېر قیمتي شی دی. زمونږ الله ولې په دې معمولی عمل باندې موږ لره کوي دی غیر ډېری وجه دی. یو وجه دا چې دا عمل موږ له معمولی ښکاری خو لیکن د الله په نس ډېر قیمتي دی. دویم زمونږ الله جواد دی او د جواد د ذات سره مناسب دار چې هغه خلکو لا په لک شي باندې ډېر شی ورکی. دریم د جنت ته محرومیدل د پوره تاوان دی. اې دی وجه امام ابو داود رحمت الله علیه، امام احمد شب امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمه الله چې د قران نورس سره مسلمانانو په نسبانه دویم کتاب د مسلمانانو هغه صحیح البخاری ده. د روایت د بخاری څخه پیش کړی دی رسول الله فرمایي چې کوم سړی وګړي چې دغه به رزق الله پر اخوال نه راولي وداري صله رحمی کوي خپل ولی رزق دی او د تقوا نه کار اخستل دی ډوړې نه مخکې ورسله سن منزل دی سنت بنی ادب وي ټول غمونه غرزول دی یو غم نیول دی چې الله به څنګه راځي ذکرونه دي صدقه ده. اې دې چې رحمت به ډېرې فائدې دي. یوسف فائدې اورې دغه نور څه بیان درس چې کله په انسان کې پورا اسلام او ایمان داخل شي دغه نسل رحمی صادریږي او چې کله په انسان کې ایمان او اسلام نیمګړی پورا نه وي د شي انسان بشرط د خپل ولې لحاظ بیان ساتي. د سړي ایمان او اسلام باندې معلومیږي دا یو ترازوري لکه څنګه چې زرګر خپل ورشه هغه په دې باندې اثر تر طریق دغه شمن او تاسو د ایمان او اسلام بر خپل ولې ته لګو په من کې خپل ولې ایمان او اسلام شته او کني ګوره به نشته یې نیمګړی دی. دیم رزق پرې فراخيږي. نن څومره مشکلات خلکو ځان لکه ترې لکه زموږ د رزق د دکان نه چلیږي. څو ګورته د سوال کهف نمونه به کې ولیکا کوم نمونه د ځان لري کړی هم لخوا تم لخوا فلان دا ټول اچ د ځان لګي دي. دغه په عادت کې اختلاف د نظرونو مشایعت کړي دي.
څوک تعویذ وکاو څوک پلانې کارو کا څوک پلانې نه محمد رسول الله طریقه خو دلې دا بس رحم نافذ کا قائم کا درې مناشه پیدا پدې کې دا چې څنګه الله په دې راضي کیږي او خوشاليږي الله چې راضي شو بس موږ وګټلا او څلورم مناشه پیدا دار چې بدی باندې اجتماعي علاقه قوي کیږي تاسو ما خواله راځي زستا خواله پنځم مناشه پیدا ده زمونږ د الله کومک د انسان لراځي دا پیدا بری سره رحمای کړه او بل نشه مسله ده چې عام خلکو له پیدا سکی چې د نږدې خپلوان له ډېره پیدا ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بلکې عبد الرحمن ابن عوف فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وما رسول الله نوريدي يقول غدا ویل چې ان الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل فرمایي انا الله ذا اللایم وانا الرحمن ذا مهربان سل رحمی پیدا کړی د خپل نوم غیله ور کړی دی فمن وصلها چا چې سل رحمی یو ځای کړه زب یو ځای کما ومن قطعها چا چې قطع کړه زب هم قطع کما څه مطلب رسول الله فرمایي شي الله رب العزت فرمایلی چې کم سړی چې رحمی پالي نو زبر سړی ځان سره نږدې کما او کني پالي ایسه زید ځان جدا کوم دا ګور ډېر غټ تاوان دی په دنیا کې ستاسو دوی چې وغیرہ سره ورانه شو خپل دي پریدین یو بادشاہي څومره سله تکلیف او درد رسیږي او بس موږ الله چې موږ ځان لپاره نه دي دا خو به سخت تاوان دی یو بل روایت راغلی دی وی رسول الله فرمایي دم په روایت عبد الرحمن وصلت کر رحمن و تابد الله سره یو ځای کې معنا د الله فضل چې بتا باندې راګرځي هغه ستاسو خپل ولی سعید بن زید فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی کم سړی چې صله رحمی قطع کوي الله رب عزت په باندې جنت منع کوي یو سړی او هغه د خپل ولی قطع کړه وې نه پالله کته څومره وچت عملونه ولې نه کوي رسول الله فرمایي د دې په نتیجه دی چې الله به تاسو سره جنت ته محروم کوي او جهنم په طرف باندې روان کی دا زموږ شاوخوا دي خلکو له ډیر معمولی غونې شیخ کاری په معمولی خبره باندې په کلونو خبرې نه کوي دورونه نږدې خپلوانه او په مشته باندې تاسو ما خپل لاله زدر نه لالم زری کوژن له وخت ما ود نه وخت ما مال بالغ کې خود او کې نه خود ډوړې سده مال او کې ود نه کې د جرګه کې په ما باندې سلام واچو واده نه شو رسول الله فرمایي چې کم سړی سره رحم نه پري الله د جنت ته محرومي بل حدیث کې رئیس سوید ابن عامر فرمایي وی رسول الله فرمایي چې بلوا ارحامکم د سره رحمي وفعلوا ولو بالسلام اگر که سلام ولي نه د سره رحمي به دا مقصد نه چې تاسو ما خو راځي او تاسو خو راځي ډیر مال دربار کم باج انسانانو سره بجین کې دا خبره ای چې لکه دا خو ما خپل دې کړ د خو له شرط ورزما او نه چې تشلاس ورشم د ما باندې اعتراض ونه کی دا بچیو دا زنانه به سوی نه رسول الله فرمایي ولو بالسلام د خپل سره خپل ولی کوا اگر که یو سلام ولی نه سلام دې چې به واشه بزان د جنت وګټو یحیی ابن سعید نقل دا رسول الله فرمایلی دي نیکی کول سره رحمی او ښه غونډه توبه ودا د انسان په دې عمر کې زیاتواله راولي او د انسان د ژوند برابرۍ کله چې د نیکی وکړه سره رحمی او ښه اخلاق تر دې پورې باز روایت کې دا راغلي دي وکړه چې ابي بکر روایت پیش کولو دا و چې سمعت ما اوریدل کړي د محمد رسول الله نه قال هغه ویلي ما من ذنب احرى نشته هیڅ ګناه شي ډیر لایق چې زمنګ الله دغه صاحب الله دغه خاون له په دنیا کې سزا ورکي سره دې چې په آخرت کې دې شي له سزا ګوره ذخیره کړی شي په نسبت سره دی لا چې څوک په چا باندې تجاوز کوي برید کوي او د قشان یو سړی د بل چا سره رحمه قطع کوي څه مطلب رسول الله فرمایي چې په هر ګناه باندې به سزا سره ورکې دي چې مگر که توبه وي څنګه به جدا ده سورہ فرقان کې الله فرمایي دا توبه دا ګناه به تعالی په نیکی اړي مگر شکل دي سل رحمی قطع کړه زمنګ الله خو په آخرت کې سزا درکې بلکې په دې دنیا کې بری معذب ریدي دینا ابي الطفيل فرمای ورایت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانه نبی کریم علیه السلام ورته چې جعرانه علاقه کې د حنن شراو ګرځیدو څنګه کې تقسیم اوله وفاتت امراه وكذا محمد رسول الله صلی الله علیه فبسط لها رداءه رسول الله خپل صدر ورته اواره کې فقلت ما ویل چې من هاجي دا څه څوک ده
چې زمونږ نبی دومره اکرامو کې څادر ورته ورګي قالوا صحابه ویل امه التي ارضعته در محمد رسول الله رضی مورده سره رحمه وسره پالله په میدان د غنیمت تقسیمولو کې ضرورت څادر ورکی محمد بن منقدر فرمایي ویو زنانه رسول الله صلی الله علیه او دې زنانه رسول الله په ور کړی وته فلما دخلت عليه شکرف محمد رسول الله باندې ور داخله شو رسول الله چې ویل امي اوه مور میراغله لکه سړی وی کړه چې دا په ځکه انتظار کې ودغه موراله د ارچا اسلام برابر ادي میراغله سو ورته چې مور میراله و ثم بسطا به رسول الله خور کې له هغه پر رداءه د خپل صدر فقعدت عليه اسد زنانه ور باندې کې نس زموږ نبی چې د ټول انبیاء او د ټول مسلمانانو په ټول انسانیت کې بهترین شخصیت دی لیکن د صلی الله دومره پالل کړی دی چې رضای مور راغلی دا او اغله د خپل صدر مبارک اور کړی دی او ډېر د محبت आवाज ورکړي او زموږ مور رااله دغه نشنا الفاظ او نشه تربیت عبد الرحمن ابي الحسين فرمای بان النبي صلى الله عليه وسلم اتت خالته من الرضاعه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خاله رااله د مور خوري رضعی فنزع رداءه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام وزر د خپل غاړه نه صدر راخته کې د شانه فبسطه لها دید زنان له اوار کې وقال وی مرحبا بامي مور مې دي اروخ راشي او خپل صدر ورته اوار کې مور په خیر رااله او اروخ ما خپل راشي دلیل به دې معنی شدي ګور قولی صلی الله رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی چې ستا خپل راغ تندې باندې راګونځي کوي درشه کوم روړې او کوم شی لیکل شوی او کوم خوراک اوسکاګه هغه بخوري لیکن قولی صلی الله رحم دا معنی په خیر رااله زما مور دي اروخ راشي او به عملی دا من صدر خوراوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ تاسو مربی نه موږ دا تربیت راکی یو روایت کې راغلی دی اگر کبا چې علماء ور باندې کلام هم کړي لري امام سیوطی را نقل کړي لري عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ما من رجل نشتري یو نیک سره ينظر الى والديه چې دا د مور پلار له وګوري او یا د قشان خپل مور لا یواز پلار لا د رحمت په نظر باندې الا كتب الله تلك النظره مگر رب العالمین لګي دا نظر د یو حج قبول کړی شي فزیلو کې د اسماعیلی اگر د سویتی سبا دا روایت نقل کړي علما ور باندې کلام هم کړي دي صحابه ویل یا رسول الله وان نظر فی اليوم 100 مره اگر کې سړی د خپل مور پلار له د مور له د پلار له سل کړه د ورځې ګوري نو قال غویر چې الله عز وجل اکبر من ذلك زمونږ الله مې دین ډیر لوی دی په بدلا ور کول کې ته کسل کړه د ګور الله به رسول حجونو اجر درکې مور دې دا پلار دې دې یو بل روایت راځي پر روایت عبد الله بن عباس وی رسول الله فرمایلی دی اذا نظر الوالد الى ولده وی چې کله پلار دې بچی له وګوري به خوشاله کی نو کان للولد دې بچی له بس موږ الله دومره اجر ورکړي لکه غلام چې آزاد کی دا خوشالي پلان را بدی باندې نصیبږي چې هغه کار کړي قیل ویل شو یا رسول الله وان نظر فی اليوم 300 اگر کدرې سو شپته کړو ته وګوري قال وی شاء الله اکبر زمونږ الله دې دینم ډیر لوی دی دا به روایت اگر که سندن علماء ور باندې کلامونه کړی دي زمونږ الله دې دین ډیر لوی دی دینه به ډیر اجر ورکړي معنا دا د سلو غلامانو نه زیات اجر دا بل الله ورکړي دلا یو بل روایت کې راغلی دی ابن ابي راوت فرمای ورسول الله فرمایلی نظرک الیهما وستا نظر د مور بلارلا ونظرهما الیک او دغه نظر تعالی او استا خنده اغوی له دغه خنده تعالی ودا په ټول عبادتونو کې بهترین عبادت دی چې انسان صرف تبسم وکي یو روایت راغلی د حسن بصری نقل له یو سړي حسن بصری له ویلې و ان قد حججت یقینا ما کو حج وکي او ما اجازه ما لازم امر کړی دا به حج هغه ورته ویلې چې د مور سره د کینې په درسخان باندې هغه کې ډېر ثواب دی په نسبت سره دی لا په دې شرط باندې چې هغه تا خوشاله کړی به راغلی هغه وجوده صورت دغه خدمت ته وکا د ابو هريره سے بارک راځي به حاسم فرمایي و ان ابو هريره سے حج نه وکړي حتی ماتت امه تر دې پورې چې کله مور مړ شو بعد دغه نه به حج لراغی وزم د مور د خدمت کوم او ویس قرنی نشنا سړیو رسول الله باندې ایمان راوړ و اراده دا و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن داغه مور ضعیفه وا رسول الله ورته ویلي وې ته ما خو لمر ازا ته چې د مور خدمت کوي بس دا ته شو لکه بالکل چې دلې درې او با او دومره اجر به الله تعالی درکې
او به صحابه ولې زمره وفات نه ورسو ویس خنی د علاقې راځي اکرام وکي دغه دعاګانې طلب کین عمر سے ورته صدر اوار کې وړي رغه دعا ورته طلب کړه سید د مور د خدمت د وجه رسول الله ګور ځان نم پرې نه خو وې د مور خدمت وکوا حدیث کې راځي قیامت په علاماتو کې یو علامه دام ده چې خلک به د ملګری لحاظ ساتي لیکن پلار به پرې دي د مور لحاظ به نه ساتي او د خځې لحاظ به ساتي وې دا قیامت علامات وې تر دې پورې سید ابن مصعب فرمایي ان العبد اذا بندشره لا يرفع بدعاء ولده من بعده یو سړی دغه نه کیسه نه کان بچی پاتې شوی دي دیندار باقي دنیا کې بس موږ الله دې انسان لډي روچتي مرتبه او درجه ورکی دا بس موږ الله له خبرو کې شي الله زما خودم عملونه نو چې دا موږ لره کړه کم جنا وېستا یو نیک بچی پاتې و هغه کیسه عمل نه کول دا عمل د وجنه ما تعالی دا درکړه رسول الله فرمایي دا صدقه جاریه ده د دې وجنه عمر ابن الخطاب فرمایي وېزما د شان شه الله یو بچی پیدا کړي او په ټول عمر کې صرف سبحان الله وی ودا مله د ارسنه به احتر دا به چې دیندار بچي او به د مور په الله دعاګانې غواړي او 40 غنټه الله رسول الله ذکر غواړي سم خیر لې چې د انسان د سړی نه پاتې شي د دې مور په لار به څومره شته درجه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قاری د قران د مور په لار لوي چې تاجون الله ور بسر باندې کې چې د دنیا د ارسنه قیمتونه زیات د قریب څه صورت حالي د دې علم او د دې قرأت او د دې قران د زده کړې پیدا هغه وخت کې انسان لري چې کله مرشي زمونږ د الله مخې له ودرېږي به بعد د معلومه شي یو سره عمر بن الخطاب لراغه ویل یا امیر المؤمنین امي عجوز کبیره زمانه مرشد د بډای دا او ډیره زړه ده انا متیتها وزر هغه چې مسور لیم دا په ما باندې سره سوري معنا دا ګرځوم به اجعلها على ظهر په دې شی ګرځوم او زه چې کله کتګي پورتګي د ماشومونه د الله سنت او عمره شپره همې او زه اراده لرم دغه د شکر او ډېر خدمتونه کوم چې دې کې ما راغی شکر ادا کې ادا نه کی په شی ګرځوم او ډوډۍ ورته بدلاس کې ما ته مو د قشن د خلک ډوډۍ ورکوم د ماشومونه کته کوم پورته کوم لکه ماشوم یې سړی بغي کې اوچتای نو ایا ما په دې عمل باندې د خپل مور اجر پوره کړی قال الله عمر چې ورته ویل شي لا قال ویل ما امیر المؤمنین امیر المؤمنین دا ولي قال عمر سے ورته ویلي و انك تفعل ذلك بها تقر مور سره دا کار کوي چې خدمت کوي په شی ګرځي وانت تدعو الله عز وجل خدای دعا الله نه غواړي ان يميتها چې الله د امور مړه کوس چې دا مړه چې زمونه پر حد کې شم وکانه تفعل ذلك بك او دې مور بدن قشان ته خپل غيږي ګرځول او ستا ګندګي به پاکول او تعالی به ډوړې شو در کوله وهي تدعو الله عز وجل وغيبه الله نه دا دعا کوله چې الله اسماء دې بچي د عمر زیات کا ته دا خبره کوي چې الله وشه مړه کا دا څه درد سره وسمنګ له جوړ شو نه دي چرته کار لوتل شو نه بل او چې کله به تا تکلیف دې مور لور کو دې مور وای دا دعاګانې کولې وي اسما ربا زما دې بچی لړي عمر ورکا دا ته څه خبره کوي چې مې حق پوره کړی دی کنه د هشام بن عروه نقل هغه خپل پلان نقل کوي قران کې رب العالمین فرمایي سوره بنی اسرائیل شلوي شمرات کې چې خطکا لهما د مور بلار لوزري من الرحمه د شفقته معنا دا لا تمتنعوا من شيء تدغير دوستان نه هیڅ ممنه کو شرعي سره مور پلار دوستان دی هغه صاحب د شیونه کې به شي باندې غوته کې خدا نو ته دا ورکا غویلا چې هغه په خوشاليږي ځکه به دې مور پلار خوشاليږي ودا قمانه دې آیات ته وسکسانو د عائشه رضی الله عنها فرمایي څکسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په ملګرو کې چې هغه د مور سره ډیر نیکی کړي و فيقال نو ویل شو له هغه غیباره کې من هم داخله سوق دي فتقول بیا به دا خبره کې چې عثمان ابن عفان او حارثه ابن نعمان ارش عثمان ابن عفان هغه فرمایي وما چې کله اسلام راوړی د عمر له بيد شي کارونه ورمخامخ کړي دي چې هغه به درمنه شوی دا او ارچی حارثه ویغه به خپل مور د اثر قتلو لکه یو ماشومی دغه بر سر کې به تور مثال څخه خزنده و غیره وشي د مور د قشن و د زنګون باندې ورته اثر کیدی او هغه قتل کې به د خپل مور د اثر د قشن کتو به غړول به ګمنځولو مور ډېر بډې شي وا او ډوډۍ به ورته د خلک ورکوله او ډېر کیسه خبرې به وسره کولې خو چې کله به دا دغه په خبره باندې پوی نه شو وې د امور به چې کله بار وته نو بیا به د ابلی زنانه نه پښتنه وکړي چې د مور په خوا کې بنا سو جسمه مور سو ویلې د شي مور دنه ویل چې مور ته سو وایي د شي نه وې کدا خبره د مور رو کوم د شي نه په دې باندې خپنه شي
کله کله به د مور پر ځل کې خبره هغه به بچی له ویلې نشي که زه اوس دې بچی له دا خبره کومه دا بس ما په خبره باندې پوېږم نو بیا به ما نه تاسو پوښتنه کوي چې څه وایي او څه وایي هغه ورته غوږی خودلې او سیده مورې چې مور به کله بار لاړه نو بیا به د خوا کې زنانه د خپل خور نه د خپل خځنه پوښتنه وکړه اسما مور څه ویلي ما خو دغه مخکې دا خبره بزوره ونه کړ چې هغه خبره نشي عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي دخلت الجنه جنت لور داخل شوم فسمعت فيها قراءه القران وما د قران قراءت اوردنه ما ویل چې من هذا دا څوک دا قاری دی فقيل ویل شو حارثه ابن نعمان وما ویل اوه دقشان نکیدا دقشان نکیدا نیکی خو دې ویل چې په دنیا کې دا قران سره مینه کوي التم کې او قبر کې څه مطلب نبی کریم علیه السلام ډیرو خیر انسان دی دمنګ له دا خبره په ذهن ساجي وکړه چې دې حارثه ابن نعمان په دنیا کې د قران سره زیات تعلق او چې کم سره د قران سره زیات تعلق لري هغه ګور د مور پلان احترام به زیات ساتي په نسبت سره هغه انسان چې هغه قران او سنت تعلیم نه محروم کړي د خپل بچي سبب به د مور بلا باندې کوته کې راګرځي وال راګرځي معنا رسول الله ترغیب دی خلا ورکه ترغیب ورته محمد نه نقل دی بل لابره و مدینه منوره کې به یو کجوره بزرګ په باندې خرڅېدل هغه وخت اسامه ابن زید ویغه قصوګه کجوره لغه قطع کړی دی وجنه چې هغه نسکروټ وغیرہ جوړ کی چاته پښتنه وکړه چې دا ولی وېزما مور دغه شاندا تلاش مان کړی چې سکروټ یو مال دی کجوره راوړي یا څه شي نه ور طلب کړه وې وجه دار چې د مور زمانه هیڅ طلب کړي دی مګر ما ورته رسول دی اوس کدا خبره وشم چې دا زمانه در سکروټ یې بل شي طلب کوي او ورته نوړ مور د ارمان به پوره نشي اگر کدا کجوره د زرو په قیمت ول نه لري دا د خط بشو جسمان امر خوشاله وې د هجر ابن عدنان نقل لې يلمسو فراش امه بيده چې کله به مور د شپې سملستله مخکې دینه چې دا مور اغیزه لور شي دا په منډه باندې لاړو د بچو والو وې زر به د مور د بستر د شو وکتا لاس به قرباني ورو چې کله به کمزه غوټه موټه نه غزه به زر اوار کې به قرباني چې کله لاس راکړي چې خو یې بشولا نو خپل والدین به وري چې مور راځه ستاره پر اوس ما تو شک او ضرب او داد برابر کړی دي اوس به قلار سملا دبه د مور دل نه پرې خدای تر څو پرې دغه په بستر کې دسیو نیغواله ولني چې اجنه کزما مور په دې باندې سملی تکلیف ورته ونه رسي د شاله بل نور څه مسله ورته جوړ نه شي نو به یو فایزا امن ان یکون علیه وې چې کله به امن کې شو شهر بده کې غوټي موټي نشته نو ازجاها وې د امر ډیره کمزور ودا به راونی ولا بده کې او بعد هغه په خپل بستر باندې سملا ولا د پاسه به بلستان یا د وخت مطابق شهر شو هغه ور باندې اوار کې او به اجازه ونه طلب کړ چې مور یې اجازه نه چې وسلار شم و او اجازه نه بچی تلار شو بعد دغه نو به لاړو داخله چې رسول په دې مرتبه د دې وجنه محمد رسول الله فرمایي د مور او پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور او پلار د پولانه جنت ته کدا مور پلار چرته تعالی و چې دا طلاق کې ته به ګوره طلاقای حدیث کې راځي انت ومالک لابي کا ته استاد عمل ګوره سره پلار دی چې څه خبره به دوی کوي بس هغه سره ته سره مقابله نه کوي وې د سفیان ابن علي نقل لي وکانه من ابر الناس ودا دا هغه چانه چې ډیر نیکانو خلقونه و لقد باتت امه وې د مور اورزه ودشولا خود دې پر زړه کې پر سینه کې څه مسله و یزړه کې څه خبره و چې دې بچلو وېما وفقام على رجليه ودا بچي ورته د قشن دی خپل ولاړو قائما نیغه یکره ودا خبره بد غنله چې د امر اوچته کې ويکره دا خبره بد غنله ايقد شکینی وې تر دې پوری چې دوه غلامان رااله د مور یو شو طلب شو چې بچي زما خپل اوبر راوړه وې دې بچي په منډه باندې د اوبر راوړلې چې کله ورته راوړلې د مور دومره کمزور شو چې ایسه ودی شو و بیرته نی ورته شو ولاړ نه راځي ګولنه چې مور راوچته شو به دې تراوړې او نه کې نسل وې زکه چې کینه و د امر به आवाज وکړي به چې راوشتېګم به ورته تکلیفونه راشي غلامان ورته رااله وی حتی تر دې پورې چې دا یو غلام په دې طرف ودر دی یو په بل ویم د شنی قربان ډډه وله لاسونه ور باندې شولې و خو لیکن امده شه ولاړو تر دې پورې چې مور راوچته شوې ګرمي چې کله د امر په سفر باندې ځان سره روانه کړي و یو تاش د ځان سره روان کړي او تاش په دې کې به اوبه کېش واچولې د خپل مشکنا او مور به د سوالینه راکته کړه به ورته چې مور به دې کې ودرېګا وی واجه دا ډېره سخته ګرمي ده ستاد اب کې به ګرمي شي وي کېده چې بده باندې لګ زره یې خش وی به چې کله دقیق کې ګرمي شونه به په دې سوالې باندې سوارا کړه اقو به به مشک ځان سره روانه کړي او وکانه من احسن الناس صوتا بالقران چې کله به د قران تلاوت کولو نړیر کیسه आवाज بده سړي لرلو معنا دا کوي سړي وګړي چې زما په دې आवाज کې زما په دې علم کې زما په دې عمل کې الله پیدا واچو هغه په دې باندې چولګي چې د مور بلار دعاګانې باخلي خدمتونه به کوي
ابو هريره سے بارے کې فرمایي وکانه اذا غدا من منزله وشکل وسبا شو د خپل کور لبتلاغه لبس ثيابه د خپل جامې به واغوستي ثم وقف على باب امه به د مور په دروازه باندې ودرېدو فيقول وبل السلام عليك يا امتاه اسمع مور پتا به د الله سلام ورحمت الله وبرکاته د الله رحمت او د الله برکات فترد عليه مثل ذلك ومور به دروازه خلاص کړه ورته ویلي چې عليك السلام ورحمت الله وبرکاته فيقول ابو هريره سبول جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا الله تعالی مور ډیره کبد لدر کې په ماشومتوب کې زما ډیر تربيت کړې ده فتقول غيب ویلي وانت يا بني يا ابني اسما بچي الله تعالی کبد لدر کې کما بررتني کبیره وزه بډای موسمات دمر اکرام کوي ثم يخرج بيبر دي کوټینه او ته د خپل کار پسې فاذا رجع کله به د بار نه راغی قال مثل ذلك دغه شان خبره بیا وکړه څه مطلب ابو هريره سے بچ کله سار بازار راتلو وې د مور د کوټې دروازه په ټک ټک له سلام ور باندې واچ ورته ویل چې مور الله تعالی بدل درکې زما ډېر تربيت کړې ده به بچ کله را واپسم شو اول به د مور دروازې لورغه دغه کوټې دروازه په ټک ټک را پاګې به سلام پختنه وکړه بعد دغه نه ورسره به خپل کوټې راتلو د څه بنو شه ډارک دکان راتلو ډارک د خپل کوټې راتلو وکانه محمد بن سیرین چې اذا كان عند امي چې د خپل مور سره بناستو خفض من صوتي د خپل आवाज به کته کې وتکلم رويدا اورورو خبره وکړه اسنه چې ما په دې مور باندې د आवाज ګوره بد اثر وکي منګ لراشه وزیاده دې باندې چې موږ د خپل ضرورت په اړه کې په ټلیفون باندې په بل څه باندې خبره ورکو بلکې مور باندې د سرګي وربرګي کو چې فریدا ته به دا خبره کې پلان رم دا وای نه د بچی د چا سره خبره کوله یا د خپل بچو سره یا د مور سره وې دا आवाज به دومره کته کې حتی چې د امر په خبره باندې پویم نشوا به به طلب کې چې بچي وې ته څه وای ته ما سره خبره وکا محمد بن منقدر لو ګورا وې یزو خده بالارض دا خپل مخ به پرېسمه کبانه کې خودو ثم يقول لامه به دې مور لوي زعي قدمك عليه و مور د خپل قدم په دې ځای کې ده مور شرط ور باندې کې خو دومره اکرام به ورته وکي چې زما باندې به تندې کې کوی وزل لایق دې مور چې زما په مخ باندې قدم کړي زما په دې سینه باندې قدم کړي ځکه تاسو ما ډېر خدمتونه کړې دي تر دې پورې د مسعر مور د شپې ورځ به وب طلب کړي فقام ودارغه فجاء به ودا وب ورته راوړي وقد نامت مور بیرته ود شوی و وکره او بده غنل چې دا لاړ کې دې چې د مور به طلب د وبو کې ودا نه وکره دیم بد غنل چې دا د ورشته کې فلم یزل قائما امیشم د شولاړ ول اناو معهود لوکي په لاس کې ولو حتى اصبح تر دې پورې سبا مناسب اذان وکي په دې کې په دې د مور د خدمت لا ولاړو زګه اوس موږ الله دې په عبادتونو کې خوندونه اورته ورشولې و سفیان ابن عینه فرمای وی سره د سفر نه راغی مور په منځ باندې ولاړه و چې کله کور نه راغی دروازه ټک ټک کړه چې دروازه خلاص کړه مور په منځ ولاړه ده وی تصلی منځ کو فکرها و دې ځوان بد وګڼله ان یقد شکینی ځکه مور په منځ ولاړه د پدې نو چې ډډ وې او پرش باندې قرار سیمله او د بالغ ځان لرامات چې مور په سلام سره وګرځي وهي قائمه مور ولاړه وفعلمت د امور پوه شو ما اراده چې زما بچي خدا غواړي تر څو پورې چې مور سلام ګرځولې نه دا کینی نه و فتولت و د مونږ اوګد کې دومره اوګد کې چې د حد نه سوا مقصد د مور په دې اوګدواله کې دا خبره و چې زما بچي له الله په ډیر اجر ورکړي بده ولاړه باندې د زمين دي چې هغه بداویل چې زګه دا مال پر دومره ثواب راکې وزه ثواب دل ورکوما د هشام بن عروه نقل له و عمر رضی الله طواف کو په کعبه کې اذا رجل يحمل امه يسلو د خپل موري په شامن را تړلې و وهو يقول ذي ویلې احمل امي وهي الحماله وما د امور بار کړی دا او دا چې ما باندې سره شوی دا او دې مال پیرا کړی دي ایا ما به دې بدله پوره کړیو کبه نه پوره کړی نو عمر صاحب ورته وی چې لا ولا رغعه واحده ویو غړپ چې تار شو در کړی دي کته په کوړ هو کارته په دې تواب کې تور اتاو کې وی دا یو غړپ حق نشي پوره کولای د نور تربيت خلاص کوي د مور مو تاسو باندې دومره حقوق هشام نورم فرمایي یو سړیو چې هغه تواب کو د بیت الله باندې د امور وی د قشن ځم چې ورسره سره کړي و تړلې و او دې ویل چې مور ما خو ستاسو ډېر خدمتونه وکړه چې آیا دا حق ما پوره کړی کنه عمر صاحب ورته ویل چې نه عبد الله بن عمر سره ویل دی هغه خپل مور باندې تواب کولو په شا کړي و او ډیر شیرونه ویلي ابن عمر لوي چې آیا ما به دې حق پوره کړی کنه نه کړی قال غوی لا طاقت د خپل مور د حق پوره کړی دی حاصل لا چې دې مور او پلار موږ تاسو باندې انتهایی زیات حقوق چې کله موږ او تاسو دا ادا کړو رب العالمین موږ تاسو جنت ته ور داخل کی و الا کدا مو چرته ادا کړی نه یاد ساته الله رب عزت موږ تاسو ورته جنت نه به ورسکی او ساتمه رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي دې خبره چې د مور او پلار شری احترام او صحیح قدر وکړو
الله رب العزت دې توفیق دې اعمال موږ تاسو لړای کینو تقریبا څلور موږ تاسو ویلې پنځه حیا مو ویلې صدق مو ویلې شجاعت مو ویلې د مور او پلار سره نیکی چې کله دا خوینه محمد رسول الله فرمایي بچا کې موجود شي او جنت لبدا ور داخل شي و الا کدا خوینه شرط به بچا کې موجود نه یاد ساته وې چې انسان جنت لور داخليږي نه بلکې دا به معذب کیږي الله رب العزت موږ تاسو توفیق دې راکړي چې دا خوینه په خپل عمل کې راولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين بقال ان شاء الله شب جمعه رب العالمين رضا لپاره مرکز زور شو